ما پسې څوک مه راځئ چې کوم طرف ته لاړمه زه خدای پیدا کړی د دې ځمکې په سر بوج یمه زه د یوې ډمې د خرڅ شوي وجود موج یمه واخلمه پیزار ځان لکه مور لکه علي یوسمه پلار له څادر واخلمه که خور له بنګړي یوسمه کلام درته وایم چې هسې په کور د نظر ماتې جنډې مه ودروئ هسې په کور د نظر ماتې جنډې مه ودروئ سرونه وشیندئ د وینو ولې مه ودروئ رباب ستار باجه تبلې نه دوړې والوځوئ رباب ستار باجه تبلې نه دوړې والوځوئ نڅا کومه داودي زمزمې مه ودروئ زما ذاتي مسایل ډېر دي یوه ورځ خو نه ده زما ذاتي مسایل ډېر دي یوه ورځ خو نه ده زما ذاتي مسایل ډېر دي یوه ورځ خو نه ده ماته د دوو نه ما سوا په رښتې مه ودروئ زما په قبر انسانانو د سړک وباسئ زما په قبر انسانانو د سړک وباسئ زما په قبر دومره دنګې خازې مه ودروئ نن به یوسف د زلیخې کمیس ته لاس اچوي نن به یوسف د زلیخې کمیس ته لاس اچوي ونادي د مخلوقه تاسو خطبې مه ودروئ زه خپلې هیلې په بیا بیا دفن کولی نشم زه خپلې هیلې په بیا بیا دفن کولی نشم ما په حضور کې دوباره د هغې مه ودروئ عبید یم هر څه کې د خدای د جمال رنګ وینمه عبید یم هر څه کې د خدای د جمال رنګ وینمه عادي یوسف مخو ته مې دومره نږدې مه ودروئ او غزل دی چې مرحلې سختې وي خو خدای به مې پرده کوله مرحلې سختې وي خو خدای به مې پرده کوله موږ به د سترګو په جنګونو کې دنده کوله ما خو نعوذ بالله ځان ته خدای نه ویلو ما خو نعوذ بالله ځان ته خدای نه ویلو خبره دا وه چې ما مینه آینده کوله ما ته به ستا د انتظار سختې رایادې شولې ما ته به ستا د انتظار سختې رایادې شولې چا به چې ما سره د لږ ساعت واده کوله په دې بنیاد کې چرته غټ شم او لنډې نشي په دې بنیاد کې چرته غټ شم او لنډې نشي نوې جوړه به مې د خپل حد نه اوږده کوله تا به څنګل د سر د لاندې کړو اوده به شولې تا به څنګل د سر د لاندې کړو اوده به شولې شب یلدا و چې په ویښه به بنده کوله د مهذبو خاریه کې دې حساس عابد د مهذبو خاریه کې دې حساس عابد د ګیډې غم له به یې خلکو د سجده کوله یو نظم مې درته ویم نو بیا زما ما وپوښتئ چې څنګه وي مکین بې له مکانه ما وپوښتئ چې څنګه وي مکین بې له مکانه ما وپوښتئ چې ولې سړی تنګ شي د خپل ځانه ما وپوښتئ چې تنده څه وي نور د په شکال څه وي ما وپوښتئ چې تنده څه وي نور د په شکال څه وي زلفې تورې څه مانه او پاس په زنه خال څه وي غم زمونږ څنګه وي اخترې مونږ څنګه وو غم زمونږ څنګه وي اخترې مونږ څنګه وو چا سره چې کینو نو خبرې مونږ څنګه وو ولې مونږ په ژوند کې نارینه هم سفر نه لرو ولې مونږ په ژوند کې نارینه هم سفر نه لرو ولې مونږ د ژوند د جوړولو هنر نه لرو هر جواب درمه داسې نه چې ملامته یم خو زه لا د خپل ذات په میدانونو کې لاپته یم ما په خپل ماشوم زړګي بلا ظلمونه کړي دي ما په خپل ماشوم زړګي بلا ظلمونه کړي دي ما خپل معصومې هیلې هر ځای قتل کړي دي ما نه د شلیدلي لاس د درد پوښتنه مه کوئ ما نه د شلیدلي لاس د درد پوښتنه مه کوئ ما نه د زخمي وجود په باب تبصره مه غواړئ ما نه د زخمي وجود په درد تبصره مه غواړئ ما نه د ریښې ګریوان په باب پوښتنې مه کوئ زه د ننه ماتې یم په نه خبره جاړمه ما پسې څوک مه راځئ چې کوم طرف ته لاړمه زه خدای پیدا کړی د دې ځمکې په سر بوج یمه زه د یوې ډمې د خرڅ شوي وجود موج یمه واخلمه پیزار ځان لکه مور لکه علي یوسمه پلار له څادر واخلمه که خور له بنګړي یوسمه ما که چېرته سوچ د مستقبل لپاره کړی دی مخې ته غربت لکه دیوال راته راغلی دی هر سړي زما په تن پردی لباس لیدلی دی خو ما هم د دوی یار اختر په دې ډول مانځلی دی لاړ به شم خدای ته به یو څو ساعته وجاړم لاړ به شم خدای ته به یو څو ساعته وجاړم بیا به ترې د مور د دوایۍ دپاره وغواړم څه به ترې د پلار د وفات شوو هیلو وپوښتم څه به ترې د پلار د وفات شوو هیلو وپوښتم څه به ورته ستا د نزاکت قصیدې واورم او زه به ورته خپل زخمي وجود حضور ته پیش کړمه را به شمه بیا به هغه سور انګار ته ودرېږم را به شمه بیا به هغه سور انګار ته ودرېږم بیا به هغه ستړی ژوند په نوي ډول پیل کړمه دغه یو زړګی مې دی او بیا به یې غلبیل کړمه هېڅ څه مې ترلاسه نه کړه هسې ضایع کېږمه ښکاري چې د ذات په دریابونو کې ډوبېږمه ښکاري چې شعور د خدای عذاب راته رایې کړو ښکاري چې دوزخ هسې دمکي د انسانانو ته ښکاري چې جنت حقیقت نه دی هسې ټوکې دي ښکاري چې دوزخ او جنت دواړه په دنیا کې دي ما ته د غربت درنې څپېړې یادې دي
ما ته د غربت درنې درنې څپېړې یادې دي ما ته لا بلا بلا مزلې په سر پاتې دي زه لا د دې وخت سره سیالۍ ته برابر نه یم زه لا د خپل سوچ سره په یو لار د سفر نه یم ځکه چېرته لنډ شان وضاحت د بېوسۍ کوم نو دغه څو جملې به ما په پاڼه رسم کړي وي چې امید مې شته ورځې به راشي امید مشته ورځې به راشي دا تورتمونه به سبا شي د ژوند هدف به رابیدیا شي بخت به د سرو زرو زما شي په مرسډیز کې به د راولم میینه